بلوڅ مجاهدینو یو ځل بیا پر پاکستاني فوجیانو زبردست برید کړی دی. د چې دغه برید چیرته کړی، څومره پاکستاني فوجیان پکې وژلي، په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. راپورونه وایي چې د بلوڅ ملتپالو د خپلې روا مبارزې په لړ کې یو ځل بیا 6 پاکستاني عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې او هغوی یې په ویره کې ساتلي دي. لیرشن فرنټ ډله چې فعاله بلوڅ ملتپاله وسله واله ډله ده، په خپل یو تازه بیان کې ویلي چې پر پاکستاني عسکرو یې یو ځل بیا قامت جوړ کړی او وژلي دي. کیسه کوي چې پاکستاني عسکر له خپلې پوستې کښته شوي وو او اوبو پسې تللي وو چې بلوڅ مجاهدینو په هدف کې راوړي او ډزې یې پرې کړي دي چې 4 ځای پر ځای هلاک کړي او 2 پر ټپي حالت پوستې ته رسېدلي چې ښایي هغلته یې د ژورو ټاپونو له امله ساه ورکړې وي. د دې ډلې د معلوماتو له مخې د کیچ دښته چې پکې 1.5 د پاکستاني عسکرو پوستې شتون لري، نن یې ملګرو همدلته پر پاکستاني عسکرو وار کړی او زړه یې پرې یخ کړی دی. معلومات ښایي چې 4 د ډزو حالات کې ځای پر ځای هلاک شوي او 2 چې اوس به هلاک شوي وي په سرو وینو خپلې پوستې ته رسېدلي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.